تفات کوم چې د واو کې ملګرو که ما داسې شعر ویلی چې د چا خاطر پرې دروند شوی قطعا مې د دې لپاره نه دی ویلی لږ ازادي هم د دې لپاره وکړه ما وی هلکان دي د تفریح موقع ده چې دی وخاندي دی خوشحاله شي د دې لپاره صرف داسې شعرونه ویلي دي په ښځه غواړم پروفیسر صاحب تفات کوم چې د واو کې او دې سره دا پروګرام ختم بسم الله الرحمن الرحیم د مېلمنو راغلو مېلمنو د سټوډنټانو د پروفیسرانو یو پرنسپل صاحب د کالج د طرف نه ادا کړه یقینا چې دا یو ډېره د خوشحالۍ موقع وه ټول سټوډنټان هغې کېناستل او دومره یو عجیبه اتفاق وختي مې سوچ کړو نو هغه دا دی چې زمونږ د اسلامي کلینډر نن لومړی تاریخ دی لکه څنګه چې 1 جنوري نو داسې نن د اسلامي کلینډر 1432 شروع شو نن د هغې 1 جنوري ده یعنې 1 محرم دی د کال په لومړۍ ورځ باندې یو ډېر ښه ادبي پروګرام وشو په دې پروګرام کې موږ سره د ټولو مشرانو کشرانو مرسته کړې ده زه په طور خاص به د صاحب جان اندلیب ډېره د زړه د کومې مننه کوم د خپل کالج د خپلو پروفیسرانو د پرنسپل صاحب د سټوډنټانو له طرف نه چې هغوی زموږ سټوډنټانو ته داسې موقع په لاس ورکړه نورالامین یوسفزی نورالانوار د مانیری عزیز مانیروال هغوی موږ سره په دې کې مطلب چې ټلیفونونه د شاعرانو سره هغوی سره رابطې کول او بیا سپیشلي زره دغه شاعرانو حضراتو چې هغوی زموږ په یو ټلیفون باندې ډېره په دغه کې دغه جوړه شوه بېګانه بله شپه مونږ کېناستو دا یو سوچ را پیدا شو چې یاره مشاعره کول پکار دي او نن کول پکار دي نو ما سره د شکریې الفاظ دي چې زه دغه خلکو چې هغوی دومره په دغه باندې راغلل مونږ له په درناوي اسمان لیونی دومره لرې نه راغلی دی سره د دې نه چې غریب اوس کمزوری دی ماستر صاحب سره د ګوډاوالي سره د دغه ذوق نه هغه راغلی دی نور کوم ملګري چې دلته کې راغلي نه وي او یا دا یو ټول اتفاقیات دي چې زموږ دغه منیر نه زموږ دیدار صاحب ډېر محترم ملګری دی دوما ورته ټرسټ یو د مدار سړی دی هغه چې خبر شو نو هغه ویل چې یاره که ماله څوک دعوت راکوي او که نه نو زه خو به ځم پروس کال چې خبر شو نو ډېر زیات هغه وویل چې یاره ما ته پته ونه لګېده که نه زه به خامخا راغلی وی زمونږ حامد صدیقي صاحب هم هغوی سره چې کوم راغلی دی زه د هغوی ډېره شکریه ادا کوم چې زمونږ د سټوډنټانو د حوصله افزایۍ دپاره هغوی دواړو تشریف راوړی دی ډېر زیات مصروف دي او د خپلو مصروفیاتو نه دومره اوږد وخت زمونږ لپاره ویسته حمدالله یوسفزی یا نور که زما څوک تېر شوي د زړه د کومې زه د هغوی د ټولو شکریه ادا کوم نور یو خبره تاسو ته او د خپلو کشرانو ته زما والد صاحب خدای پاک د هغوی غریب الرحمت دي نو یو ځل دا خبره زه ډېره کوم پوړي ته ته په لاره باندې چې سړک ته راووتل نو هغه زمانه کې دا موټرې ډېرې کمې وې یو هلک وی د مانیری راته و هغه راته موټر وکړو نو په لاره باندې چې ګاډي کې زه کېناستم ما خپله وظیفه کوله او هغه ډرایوینګ و پوړي کې دارالعلوم حقاني سره کوز شوم نو یو هلک راته وی چې بابا دوا راته پوښه وی ما ورته وی چې هغوی به دا د هغوی به اصطلاح وار چاته به ملګري وی ملګري دوا نه کوم وی هغه ګاډی بند کړه او راته وی چې باباجي ته ولې دوا نه کوې ما څه خبره خو داسې غلطه نه ده کړې وی ما چې نه ملګري دوا ځکه نه کوم چې تا کار د دوا کړی دی کوم کار چې تا وکړه تا په خپله د دوا یو کار کړی دی چې څوک هم دلته راغلي دي او زمونږ د سټوډنټانو حوصله افزایي وکړه نو هغوی د دعا کار کړی د موږ سره د هغوی د شکریې الفاظ نشته چې څومره هم څوک راغلي دي الله دې د هغوی دنیا او آخرت دواړه اخیسته کړي او بیا زه دا ریکویسټ کوم څنګه چې پرنسپل صاحب ډېر په پولاو الفاظو کې چې لاهور کالج دا یو ماډل کالج او د دې سټوډنټان ما او دیدار صاحب سره دا خبره کوله چې په دې سوونو سټوډنټانو کې ټوله 1300 هلکان دي یو سټوډنټ به تاسو ویداوټ یونیفارم په دې کې ونه وینئ حالانکې نن خو دغه مقام نه وه ستاسو دا ډسپلن ستاسو په یونیفارم کې راتلل